ملګرو سلامونه مې واخلئ. افسر افغان یم. حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ولاړ یم. هیومرس فریکچر ورته وایي، کله چې د اولې روغ ورځېږي پښتو کې یا نور دلته څه ټکه پکه وشي. نو دلته رالو، دا دوه ډېر ښاغلي ملګري دي. یو زمونږ ډاکټر ورور دی، یو زمونږ میل نرس ورور دی. نو منډې ترډې اکسرېګان خو پوره تکلیف راته و، بیا رانه ښه پوره چیغې وویستې، هسې لوکل انستیزیا یې هم راکړه. نو بیا دې ووایي چې شعرونه به ویو. نو ما وی چې چونکې دا احساس قام ته ولس ته او دیو ته ونشي چې د سړي لاس کې فریکچر څه راغی چې اوس سړی د شعر نه پرېوت. موږ د قام د ولس د بیدارۍ دپاره هر وخت همت او حوصله ورکوو ولس له. نن دې تاسو ته هم دا شعرونه ډالۍ وي چې الوت له ښې پښې وزرې ساته، د بزدلانو نه ځان لرې ساته، او د ساهو خلکو نه خنجرې ساته، په بدتمیزو پسې زغرې ساته، د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه، خوله کې خبرې ملغلرې ساته، او ستا د وطن مینه بس دغه وه چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته، او پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه، کور کې ازادې څو کونترې ساته، او حاجي صاحب شا بسې څلور واده کا، او بیا دا ټولې مرورې ساته، او ګلویشه ستا افغان یم چرته به ځم، ترې د زړه دروازې لرې ساته. او دا چونکې ډاکټران دي، نو ماته د عزیز لاله یو دوه شعرونه رایاد شي چې د سرتورې موت څادر شي، د غمجنې خور اختر شي، انجینیر شي ډاکټر شي، د دې قام په غم خبر شي. خوشحاله او ژوندي راته اوسئ. ډېره مننه کوم. ژوند کوئ د همت، حوصلې او جرأت سره. دا وړې وړې کیسې راځي، دا د انسان د هیلت سره تړلې دي. دې پسې به ژوند ودرو نه. ډېره مینه او احترام. خوشحاله را